څنګه کولی شو چې خپل د کور د بجلی بیل په موبایل کې وګورئ چې څو راغلی دی. السلام علیکم، تاسو ګورئ جے کې الکتریک یوټیوب چینل پښتو. زه یم عمر علي، ستاسو په درنه خدمت کې. زما د نن ویډیو د بجلی بیل په باره کې ده. دغه بیل چې کوم تاسو معلومیږي د دې کم نمبر به په خپل موبایل کې ټایپ کوئ، ورته بیا به دغه بیل چې دی هغه تاسو راړئ په موبایل کې. طریقه چې دا ډیره اسانه ده، ډیره مختصره ده. دا ویډیو ته د شروع سره تر پای پورې وګوره، ان شاء الله ستاسو به سر په خلاص شي. کله چې ویډیو خوښه سوله د خپل مرګرو سره هم شیر کا چې داغه مې فائدہ زینه وسی. د دې بیل په اړه باندې زه تاسو سره لږ معلومات شیر کول غواړم. د دې بیل کم نمبر به په خپل موبایل کې ټایپ کړئ، ورته بیا به دغه بیل چې دی هغه ستاسو مخته په موبایل کې راړئ. دغه بیل چې کوم تاسو معلومیږي دا یو زوړ بیل دی، زما په لاس کې دی. د سر د خلاصېدو لپاره دا بیل ما راخیستی دی چې ستا سر خلاصي ته به پوسې. په دې باندې دلته سربیره لیکلی دی کویټا الکتریک سپلای کمپنی الکتریک سټي کنزیومر بیل. یعنی کم بیل چې دا جوړ شوی دی دا په کوټه کې جوړ شوی دی. دا بیل چې دی هغه د کوټې دی. کته په پاکستان کې د هر ځای سه نو ستاسو سره به دغه سی بیل در سره په هغه بیل سربیره ستا د سټي نوم ستا د ځای نوم چې دی هغه لیکلی. اوس دغه بیل چې کوم تاسو معلومیږي په دې بیل کې چې کوم د بجلی میټر دی، دا میټر چې د چا په نامه دی یا کوم ځای کې انسټال دی، دغه سړی نوم او پته چې دغه دلته لیکلی ده. دا وګوره، دا میټر چې د چا په نامه دی هغه سړی چې دی صدام حسین نومیږي، د پلار نوم یې بهادر خان دی. دا میټر چې چیرې انسټال دی دغه ګلی نوم چې دی هغه دغه دلته لیکلی دی واسیټون ایسټرن بایپاس کویټا. یعنی دغه میټر چې چیرې انسټال دی یعنی په کومه ګلی کې دی دغه ګلی نوم چې دی هغه دغه دی. د دې نوم سربیره چې دا کم حواله نمبر یا نام او پته ور سره لیکلی دی دا بیسیکلی ریفرنس نمبر یادېږي. په انګلیش کې ریفرنس نمبر ورته وایي، په اردو کې په پښتو کې حواله نمبر ورته وایي. چونکې د دې بیل چې دی هغه پرنټ یې سم نه دی وتلی، په دې خاطر دا کم نمبر چې دی دا د سکشت او پورته دی. دغه نمبر چې کم دی دا ټوټل چې دی هغه 14 نمبر راځي. دغه 14 نمبر په دې بیل کې دلته لاندې هم لیکلی. دا وګوره، دا د یو څه شروع کیږي، اخري چې دی هغه 4 دی یعنی 24. په انګریزي کې دلته ورسره لیکلی دی ریفرنس نمبر، په اردو کې حواله نمبر دی. په دې خاطر دا سم نه معلومیږي چې د دې بیل چې دی هغه پرنټ یې سم نه دی راوتلی. نو دغه چې کوم 14 نمبر ته معلومیږي دا به ته په خپل موبایل کې وایي، بیا به دغه بیل چې دی هغه ته راړئ. نو زه د موبایل سکرین ته دا ویډیو ډیره مختصره ده، ډیره اسانه ده. ستا به ان شاء الله سر په خلاص شي. کله چیرې ویډیو خوښه سوله د خپل مرګرو سره لازمي شیر کا. کته چیرې موږ په فیسبوک باندې ګوري نو موږ جے کې الکتریک پښتو د سره فالو کا، او کته چیرې موږ د یوټیوب چینل د لارې ګوري موږ جے کې الکتریک پښتو د سره سبسکرایب کا. زه د موبایل سکرین ته ویډیو په غور سره وګوره، ان شاء الله ستا به سر په خلاص. زه رالم دلته د موبایل هوم سکرین ته. دا زما د موبایل سیټ اپ دی، ته دا کتلی سي. ته به راسې اول د واره پلی سټور ته. دا چې کوم دی دا پلی سټور دی. په دې پلی سټور به ته دلته کلیک واخلې. په سرچ بار کې به ته ورته ولیکې دلته بیل چیک آنلاین، بیل چیک آنلاین. دلته ما دا ورته ولیکله. ته به دا سرچ کې چې سرچ دکې دلته دا ګرده چې دی هغه دا ایپونه راواړوله. دا وګوره، زه په مور باندې دلته کلیک کوم. دا ګرده د بیلانو دپاره دا ایپونه چې دی هغه جوړ شوي دي چې په دې کې هر ایپ ستا خوښ شي هغه ته ډاونلوډولی سي او خپل بیل پکې کتلی سي. اوس زه په دې باندې دلته په یوه ایپ باندې کلیک اخلم. کوم ایپ چې زه استعمالوم هغه ایپ چې کوم لینک دی په ډسکرپشن کې به دغه لینک موجوده دی. ته دغه سم ته دا ایپ چې دی هغه ډاونلوډولی سي. دا وګوره، اوس دام دغه دی ایپ دی، دام ایپ دی، دغه رقم دام دی. زما په موبایل کې چې دی هغه دا ایپ انسټال دی. زه په دې باندې سمپلی چې دی هغه کلیک اخلم. دا وګوره، کچېرې ستا سره یو ایپ په موبایل کې موجود وي نو چې ته پلی سټور ته ولاړ سې دغه بیا دا ډول انټرفیس وي. دلته راسته لاسته اوپن لیکلي او چپه لاسته دلته ان انسټال لیکلي. یعنی دی تا ته وایي کته چیرې دا ایپ ډیلیټ نو دا ان انسټال پر و، او کته چیرې دا ایپ اوپن یعنی خلاصوي بیا دا اوپن کا. زه دلته سمپلی چې دی هغه اوپن کوم.
دا اپ چې ته خلاص کې د دې به داسې یو انټرفیس وي. دلته لیکلی دي کنټینیو ټو اپ، یعنی دا اپ چې دی هغه مخته جاری وساته. زه په دې باندې دلته چې دی هغه کلیک کوم. دلته به ایډ راسي، چې دا ایډ ختم سي بس بیا به دا مخته چې کوم پروسس دی هغه به ته وکې. کم ټیم چې دا اپ ته خلاص کې دا وګوره الکتریکسټي بل چیک، یعنی ته خپل بل چې دی هغه د سره وګوره په دې اپ کې. دا وګوره ګرده چې دی دا عنوان راوړوله. اوس د دې چې کوم مطلب دی آیسکو، میپکو، جیپکو، پیسکو، کیسکو، فیسکو، دغه رقم دلته که چیرې موږ په دا اپ کې لاندې وګورو دلته دا لیکلی دي. دا وګوره سیپکو، هیسکو، لیسکو، ای جے کې آزاد جموں کشمیر. اوس د دې کې الکتریک څخه مراد دا دی، یعنی دا وګوره کوشنۍ ورسره لیکلی دي کراچي. کې الکتریک مطلب کراچي، ای جے کې مطلب آزاد جموں کشمیر، دا وګوره ورسره لیکلی دي. لیسکو مطلب دا دی یعنی لاهور. د دې ټیسکو مطلب دا دی یعنی ټریبل، دا یو ځای دی. هیسکو مطلب دا وګوره حیدرآباد. سیپکو مطلب سکر. او دغه رقم چې ته دلته وګورې دا وګوره کیسکو مطلب کوټه، دا کوچنۍ کوټه ورسره لیکلی دي. دا فیسکو مطلب فیصل آباد، دا وګوره. او دغه رقم که ته چیرې په دا اپ کې ګرده دا وګورې دا لیکلی دي آیسکو یعنی اسلام آباد، دا وګوره. میپکو مطلب ملتان، فیسکو مطلب کے پی کے، جیبکو مطلب گجران والا. زما سره چې کوم بل را سره دی هغه د دې غدي یعنی د کوټې ښار غدي. دا وګوره کیسکو مطلب کوټه، دا وګوره دلته دا کیسکو لیکلی دي او لاندې چې کوم دا کوچنی خط کې ورسره لیکلی دي کوټه. زه په دې باندې کلیک اخلم په دې کوټه باندې. دلته تاته وایي چې رایټ ریفرنس نمبر آف کیسکو بل. دا وایي چې په بل سربیره باندې چې دا کم ریفرنس نمبر لیکلی دي هغه په دې ځای کې ټایپ کړه لکه دغه چې څنګه ټایپ شوي دي. اوس دا چې کوم ته ټایپ کې بیا چې هفته بعد یا میاشت بعد ته بیا بل ګورې هغه زوړ بل چې کوم نمبر یې هغه به دې ځای کې موجوده وي، یا دغه رقم دی تاته یو بل نمبر چې دی هغه د ځانه به دغه ځای کې ولیکي ستا د سر د خلاصېدو دپاره. او لاندې ورسره لیکلی دي ډومestic، راسته لاسه دلته لیکلی دي انډسټریل. د ډومestic مطلب دا دی یعنی ستا بل که چیرې د کور غي ته به په دې شي باندې کلیک کوې، او که چیرې ستا بل د کارخانې غي ته بیا به دا انډسټریل چې کوم ځای دی په دې باندې کلیک اخلې. یعنی که چیرې ستا بل د کور غي ته بیا دغه خانه استعمالوي، او که چیرې ستا بل د کارخانې یا د فیکټري غي بیا به ته په دې خانې باندې کلیک اخلې. نو زما سره چې کوم بل را سره دی هغه د کور غدي، ما په دې باندې کلیک کړی دی، په دې انډسټریل باندې چې دی هغه ما کلیک نه دی اخیستی. زه په دې باندې کلیک اخلم لکه دغه چې اوس دلته کلیک کوي. نو ته چې په دې باندې کلیک کې دلته چې دی هغه به نمبر ورکې د بل پر سر چې کوم ریفرنس نمبر راځي ته به هغه به کې ووایې. زما سره په موبایل کې نمبر سیف دی د بلغه، هغه زه اوس راپورته کوم یعنی کاپی کوم په هغه ځای کې زه دغه کوم پیسټ کوم. دا وګوره دا نمبر چې کوم دی دا ما اوس کاپی کوي، دا نمبر سو یعنی دلته ما لیکلی دی ورسره بجلی بل. دا وګوره دا نمبر سو، دا نمبر چې دی دا 14 نمبر دی ګرده، او دا ما دلته بجلی بل ورسره لیکلی دی. اوس دا نمبر چې دی ما کاپی کړي، دا د بل پر سر چې دا کم ریفرنس نمبر یا والا نمبر راځي دا هغه نمبر دی. هغه نمبر به تر واخې به دا ځکه چې دی هغه به پیسټ کې. دا وګوره دا نمبر چې دی ما کاپی کړي، دا وګوره په دې ځای کې رالی. بیا به په دې ګیټ ډوپلیکیټ بل باندې کلیک واخلې، یعنی په دې ځای به ته کلیک واخلې.
اوس زه دلته په ګیټ ډوپلیکیټ بل باندې کلیک کوم. دا به لږ لوډینګ واخلي. کوم بل چې ستا د کور غي یا ستا د دکان غي هغه به دغه ذکر راوړي. دا وګوره دا اوس لوډینګ کوي. لوډینګ دا دی ملګرو چې دی هغه وکړي. اوس زه تاته د دې بل چې کوم ریفرنس نمبر و هغه زه تاته په دغه موبایل باندې چې دی هغه درښکاره کوم. دا ته کتلی سي په دې ځای کې دا دی. دا چې دی دا ریفرنس نمبر دی. دا کوم بل چې ما اوس په دې ایپ کې کاپی کړي هغه نمبر چې دی دغه دی 14 نمبره. او د دې چې کوم اخري تاریخ دی هغه خو نو هر انسان ته ور معلومیږي چې په کوم ځای کې دی. اخري تاریخ چې دی هغه ډیو ډیټ چې کوم ورته وایي هغه دا دی. دا وګوره ډیو ډیټ یعنی اخري چې کوم تاریخ دی چې د تیریږي در وخت تیریږي هغه دا دی. یعنی 12 تاریخه 11 میاشت 2025 کې دا اخري تاریخ د دې غدي. تر دې در مخه کتا شری بل جمع کوي خوشا خبره ده کنوس جمع بیا د دې چې کوم سل یا 1.5 فی جرمانه ده هغه بیا راځي. او دا رقم ریفرنس نمبر چې دی هغه دلته لوړم راځي د دې نوم پر سر باندې. دا وګوره دلته چې دا بل د چا په نامه دی. دا وګوره نیم اینڈ ایډرس لیکلی دی. دا د صدام حسین په نامه دی. د پلار نوم چې دی هغه بهادر خان دی. واسیټون بایپاس کویټه ورسره لیکلی دی. دا وګوره. او دا چې کوم نمبر دی ریفرنس نمبر دا 14 نمبر چې کوم راځي د بلغه چې ته بل ګورې په ایپ کې یعنی هغه نمبر دا دی. دلته دا ریفرنس نمبر ورسره لیکلی دی. کچېرې د دې ویډیو څخه تا فایده اخیستی نو ته د خپل ملګرو سره هم شیر کا. او کچېرې تا فایده نه یې ځینې اخیستې ما ته په کمنټ سکشن کې ووایه دا غال به انشاءالله بیا راوباسو. او کچېرې دا ویډیو ستا خوښه سوي او ستا سر په خلاصوي د خپل ملګرو سره چې دی هغه لازمي شیر کا. نیکسټ چې کومه زما ویډیو ده هغه به په دې بل باره کې چې دا بل به تی آنلاین د ایزي پیسې یا د جیس کیش یا د چې کوم ستا د بینک اکاونټ دی دغه ثبته دا بل چې دی هغه څنګه جمع کوي. اوس زه دا کوم دا چې کوم بل ما دلته اوس وکتي زه دا بل چې دی هغه خپل موبایل ته راړوم. نو ته به په دې ځای باندې کلیک واخلي. دا وګوره دا چې کوم ته معلومیږي دا ځای ته په دې ځای باندې دلته به ته کلیک واخلي. دا ما کلیک کړي په دې ځای کې دلته دا بل راوړوي. ته به راسي دلته دا پی ډي اف ته دا کوم چې دا پی ډي اف لیکلی دی په دې چې ته کلیک واخلي دی ته وایي چې دا بل ته سیف کا. دا وګوره دلته ورسره لیکلی دی پرنټ بل. زه دلته چې دی هغه ورسره لیکم بل چیک آنلاین. چېرته ته ورسره لیکې بل آنلاین چیک زه ورسره لیکم. دا ما اوس دلته ورسره ولیکله بل چیک سوري بل آنلاین چیک. دا دلته ما سیف کړي. چې سیف مې کوي دا اوس په فایل منیجر کې چې دی هغه پروت دی. دا هر موبایل چې کوم فایل منیجر راځي دا شی چې کوم د موبایل سره راوړ دغه سره راوړی د نیټ سره یا د یو ایپ سره هغه به دلته په دا فایل منیجر کې پروت دی. دا وګوره دا فایل منیجر سو په دې چې دی دغه دی بل ما چې کوم ورسره لیکلی دی بل آنلاین چیک. په دې چې ته کلیک واخلې دغه بل به تا ته راوړی. دا وګوره هغه بل دی. دا وګوره بل چې دی هغه راوړوي درته. دغه اوله نمبر دی صحیح سو. او چې د چا په نامه و هغه دلته دا نوم درته راوړم چې ستا سر په خلاصي. دا وګوره نیم اینڈ ایڈرس صدام حسین سن آف بهادر خان. دا هغه بل دی چې کوم ما ته په ایپ کې د ښکاره کې د ریفرنس نمبر دی. بېشکه دا نمبر چې کوم دی د ریفرنس نمبر دا ته په خپل موبایل ایپ کې هم دا ته ټایپ کولی سي. هغه تا ته دغه چې کوم بل دی هغه تا ته ضرور راړی. که چیرې دا ویډیو ستا خوښه سوي ته د خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړه چې د هغه هم یو فایده ځینې وسي.